دا زړه چې کوم دی دا یو ډېر قیمتي څیز دی. ویلی شي چې د الله رب العزت ذات په ټول کائنات کې نه راځي خو هغه د مؤمن په زړه کې راځي. څنګه چې ابراهیم علیه السلام نمرود واچو په څه کې؟ په اور کې. خو چې هغه صبر وکړو نو د هغې نه څه جوړ شو؟ ګلستان. د هغې نه یو ښایسته باغ جوړ شو. بې خیري مې کل په خیر باندې شمیرلې، د زمري په خوله کې ناست یم فراغت. دا شعر په الله رب العزت باندې د توکل کولو درس ورکوي چې ما ته هر څومره بې خیري راشي، څومره خطرات راشي، نو زه دا وایم چې الله به خیر کړي. مشقت د نادانان واړه پوچ دی، لکه ابر بے باران تش غبار شا. یا تنور دی یا دکان د آهنګرو، چې په عشق کې تصور کړم خپل قلوب. بسم الله الرحمن الرحیم. زه معلم افضل او زه په خپل چینل معلم نامه کې تاسو ټولو ته هرکلی وایم. قدرمنو، موږ د عبدالرحمن بابا د ژوند او د شاعرۍ چې کومه برخه شوره کړې ده، نو دا ویډیو د هغه برخې دویمه حصه ده. په دې ویډیو کې به مونږ د عبدالرحمن بابا اخلاقی شاعري او د هغوی عشقیه شاعري هغې باندې مونږ بحث کوو. که تاسو د دې سلسلې لومړی ویډیو نه کتلی نو هغه لینک تاسو په سکرین باندې کتلی شئ، د رحمان بابا ژوند او د هغوی صوفیانه شاعري. قدرمنو، اوس مونږ د عبدالرحمن بابا د اخلاقی شاعرۍ یو څو شعرونه تاسو ته وړاندې کوم. رحمان بابا فرمایي چې د خلیل تر کعبې دا کعبه د لویه، د خلیل تر کعبې دا کعبه د لویه، که آباد کسوک ویران حرم د زړه. نو په دې شعر کې یو اخلاقی درس دا دی. خلیل څوک دی؟ خلیل د حضرت ابراهیم علیه السلام لقب دی، خلیل الله. او کعبه چې کوم دا خانه کعبه دا چا جوړه کړې؟ دا حضرت ابراهیم علیه السلام جوړه کړې. اوس شاعر څه وایي چې د خلیل تر کعبې دا کعبه د لویه، که آباد کسوک ویران حرم د زړه. یعنی دا زړه چې کوم دی دا یو ډېر قیمتي څیز دی. ویلی شي چې د الله رب العزت ذات په ټول کائنات کې نه راځي خو هغه د مؤمن په زړه کې راځي. نو اوس شاعر وایي که دا ویران زړه څوک د الله رب العزت په ذکر سره د هغه په عبادت سره آباد کی، نو د انسان دا زړه دا د خانه کعبې نه زیات قیمتي څیز دی. او بیا دا چې هغه ویلی شي چې د چا زړه ازارول نه دی پکار، نو د هغې وجه دا ده چې زړه چې کوم دی دا ډېر قیمتي څیز دی، دومره قیمتي څیز دی چې د الله رب العزت ذات په کائناتو کې نه ځایږي خو د مؤمن په زړه کې راځي. دغه شان ته یو بل ځای کې عبدالرحمن بابا فرمایي چې د غصې زهر یې شهد شول په صبر، د غصې زهر یې شهد شول په صبر، د خلیل په سر آتش پر ګلستان شو. دا شعر په دې کې یو داسې درس مونږ لا راکړی شوی دی چې زمونږ په روزانه زندګۍ کې زمونږ په کار راځي. د غصې زهر یې شهد شول په صبر. غصه د دې باره کې مشهوره خبره ده کنه چې غصه چې کوم ده دا عقل خوري. د غصې سره د انسان عقل کار پرېږدي. په غصه کې چې کومه فیصله وشي نو همیشه انسان په هغې باندې پچتاوه کوي، همیشه په هغې باندې سړی خپیمانه چې په غصه کې کومه فیصله وشي. نو رحمان بابا څه وایي چې د غصې زهر یې شهد شول په صبر. اوس د دې چې کوم علاج دی هغه هم موږ ته ښودلی چې د غصې علاج څه دی؟ صبر. چې غصې کوم زهر پیدا کړو نو د صبر سره هغه زهر په څه کې بدل شو؟ په شهدو کې بدل شو. او د خلیل په سر آتش پر ګلستان شو. بیا پکې د خلیل ذکر راغلی. خلیل څوک دی؟ حضرت ابراهیم علیه السلام. ګوره حضرت ابراهیم علیه السلام نمرود باچا واچو په څه کې؟ په اور کې. آتش څه ته وایي؟ اور. آتش پرست هغه کس چې د اور عبادت کوي. نو څنګه چې ابراهیم علیه السلام نمرود واچو په څه کې؟ په اور کې. خو چې هغه صبر وکړو نو د هغې نه څه جوړ شو؟ ګلستان. د هغې نه یو ښایسته باغ جوړ شو. او ابراهیم علیه السلام چې څومره وخت هلته تیر کړی نو بیا به فرمایل چې زما د ژوند د ټولو نه ښایسته ورځې هغه وې کومې چې ما په اور کې تېرې کړې.
نو شاعر د ابراهیم علیه السلام واقعا زمونږ د ژوند سره ریلیټ کړه چې څنګه ابراهیم علیه السلام صبر وکړ نو هغه ټول تکلیفونه په آسان شو. دغه شانتا کوم له غوسه راشي نو د غوسې هغه زهر به موږ په څه باندې ختمو، هغه به موږ په صبر باندې ختمو، نو د زهرونه به موږ ته شهد جوړ شي. او یو بل ډیر خسته شعر دی د رحمان بابا د اخلاقی شعر چې په هغه کې فرمایي چې بے خیری می کل په خیر باندې شمیرلې، بے خیری می کل په خیر باندې شمیرلې، د زمری په خله کې ناس یم فراغت. دا شعر په الله رب العزت باندې د توکل کولو درس ورکوي چې ما ته هر څومره بے خیری راشي، څومره خطرات راشي، خو زه بے خیری می کل په خیر باندې شمیرلې، نو زه دا وایم چې الله به خیر کی، ما په خیر باندې. او د زمری په خله کې ناس یم فراغت، د زمری په خوله کې ناست یم فراغت، یعنی ازمری په خوله کې اغستم خو زه ته غوډو نکوم ځکه چې زما د الله رب العزت په ذات باندې دومره توکل دی چې زه مې چاغه به ما خلاص کی. او همدې شعر سره ریلیټډ د خوشحال خان خټک یو شعر دی. خوشحال خان خټک وایي چې که اسمان دې د زمری په خوله کې ورکا، که اسمان دې د زمری په خوله کې ورکا، د زمری په خوله کې مه پرېږده همت. دا هغه ډیفرنسز دي چې زمونږ دوستان، زمونږ سټوډنټان هغوی له پکار دادي چې داسې کمپیریزنز کوي په پرچه کې چې دا یو شعر رحمان بابا داسې ویل، نو د دې په مقابله کې خوشحال خان خټک دا وایي. د دې په شاعرۍ کې دا فرق دی. هغه هم د خوشحال خان خټک د اخلاقی شاعرۍ که تاسو نه کتلې، زمونږ د خوشحال خان خټک سیریز چې کوم دی هغه تاسو په سکرین باندې کتئ شئ، تاسو ته به د هغې لینک ملو شي، تاسو د خوشحال خان خټک په اخلاقی شاعرۍ کې دا شعرونه هلته کتلی شي چې که اسمان دې د زمري په خوله کې ورکا، د زمري په خوله کې مه پرېږده همت. او دا وایي رحمان بابا چې بې خیري مې کل په خیر باندې شمیرلې، د زمري په خوله کې ناست یم فراغت. چې زما د الله رب العزت په ذات دومره توکل دی که ازمری مې په خوله کې والی پروا مې نشته، زه یم چې هغه به زما حفاظت کوي. صحیح ده جی. او دا ورپسې شعر په دې کې چې کوم درس دی نو دا زما د پاره هم دی او دا ستا د پاره هم دی او دا د هر چا د پاره دی چې غفلت هیڅ مناسب نه دی د سپینګیرو، غفلت هیڅ مناسب نه دی د سپینګیرو، خوب روان دی په وخت د صبح دم. اسه خو په ژوند کې هیڅ چاله غفلت نه دی پکار، د الله رب العزت ذات هغې نه غافله کېدل نه دی پکار. خو بیا وایي چې غفلت هیڅ مناسب نه دی د سپینګیرو. د کم کس چې په ګیره کې سپین ولګي نو داسې ده چې هغه د مرګ طرف ته نږدې شو، هسې خو مرګ بې نیټې دی. صحیح ده. دا پته نه لګیا وایي چې دنیا ته راتګ په ترتیب دی خو دنیا نه تګ بې ترتیبه دی. دا مشران ژوندي ځوانان مړه شي، او دغه شانته پلاران ژوندي بچي مړه شي، نوسي مړه شي. صحیح ده جی. او دغه شانته پلار مړ شي بچي سي کی، نو دا دنیا نه تک په ترتیب باندې نه دی. نو غفلت هیڅ مناسب نه دی د سپینګیرو، خوب روان دی په وخت د صبح دم. مطلب دا دی چې د تهجد په ټایم کې او د سحر منځ له پاسېدل پکار دی، او په دغه ټایم کې د الله رب العزت ثنا پکار ده، ځکه چې اسه خو هیڅ چاله هم غفلت نه دی مناسب. خو د سپینګیرو له ډېر احتیاط پکار دی. دا زما استاد هر چا د پاره دا درس دی. او دغه شانته وایي چې هر چې کرکه د وربشو غنم غواړي، هر چې کرکه د وربشو غنم غواړي، له خاطر د بیرون که دغه خیال هغه څوک چې هغه کري وربشې په پټي کې، وربشې یو فصل دی، دا د غنم په شانتي خو د غنم نه کم قیمته سیز دی. او په خوا زمانه کې به زمونږ مشرانو عمدا کرل او د دې روټۍ به خوړلې، دې ته د روټ هم ورته وایي، د دې روټۍ ته چې کومې هغې ته روټ هم وایي. نو وایي چې هغه څوک چې هغه خو په پټي کې وکري وربشې او بیا هغه په تمه باندې دی چې ماته به ملاویږي څه غنم، له خاطره د بیرون که دغه خیال د ذهن نه دی وباسه. دا خبره مطلب څه دی؟ مطلب دا دی چې په دنیا کې تا د کوم سیز د پاره محنت وکړو نو د هغې ایکسپیکټیشن ساته رزلټ به هم هغه وایي که نه چې ایز یو سو سوشل یو ریپ، چې څه کرې هغه به ریبې، همدا د دې ټرانسلیشن دی. صحیح ده جی. نو دا که مونږه ریلیټ کو اسلام سره، نو چې ته په دنیا کې ژوند تیر کې د لهولاب والا، د عیاشۍ والا، او په آخرت کې توقع ساتي د جنت، نو د خاطر بیرون که دغه خیال کته د ایگزام لپاره سټډي نه کې، ته ټول ورځې غانې اورې، ته په کرکټو پسې ګرځې او بیا وایې چې زه په ایگزام کې ټاپ پوزیشن اخلم، نو د خاطر د بیرون که دغه خیال. او دغه شان چې په دنیا کې د کم کار د پاره هم تا مقصد خو جوړ کړی خو محنت ورله نه کې،
او په غلط ډایرکشن رواني، لار داسې ځي او څه داسې رواني او رزلټ دا وي چې ما ته به دا رزلټ ملاویږي، نو د خاطر د بیرون کا دغه خیال. دغه شانته قدرمنو د رحمان بابا د شاعرۍ خو چې کوم اخلاقی اړخ دی نو د هغې ډیر زیات شعرونه دي، د هغوی په شاعرۍ کې موږ ته ګاهې بګاهې ملاویږي، خو د وخت په د کمی چې کوم دی هغه موږ په خپل ذهن کې ساتو. اوس به زه تاسو ته د رحمان بابا د شاعرۍ یو څو د عشقي شاعرۍ یو څو شعرونه ووایم، نو دا تاسو ځان سره واورئ او زه ستاسو د سماعتونو نظر کوم، دا د دې نه خوندونه واخلئ. وی په هجران کې خیال د یار را سره مل دی، په هجران کې خیال د یار را سره مل دی او په زندان کې د یوسف سره اسیر یم. رحمان بابا وایي چې زه خو یم په زندان کې، زندان څه ته وایي؟ قید خانې ته، خو خیال د یار را سره مل دی. زه یم په زندان کې، په قید خانه کې، په جیل کې، خو ما سره د چا خیال په ذهن کې را سره د چا خیال دی؟ د یار. صحیح دی جی. او په زندان کې د یوسف سره اسیر یم. ګوره یوسف علیه السلام د اغرونو کوی ته واچو، بیا هغه وروت لمبي کہانی د تاسو ته دی پته د قران مجید کوم د ذکر دی، بیا هغه چې کوم بادشاہ په جیل کې واچو، نو چې په جیل کې واچو نو هغه سره خیال د څو هغه د خپل پلار خیال ور سره او هغه د خپل خاندان خیال ور سره. صحیح دی جی. نو دغه شان شاعر وایي چې زه هم د یوسف په شان ته یم، دغه سره د تشبیه ده چې زه یم خو په زندان کې څنګه چې یوسف په زندان کې، خو خیال را سره د چا مل دی؟ د خپل محبوب د یار را سره مل دی. یو بل شعر دی کې مخ په زلفو پټ وي باک یې نشته، تل په گنج باندې پرته وي اژدها. گنج څه ته وایي؟ گنج وایي خزانې ته، اژدها څه ته وایي؟ غاټ مار ته، اناکونډا ته. صحیح ده جی. نو شاعر څه وایي؟ دې شعر کې ډېره ښایسته تشبیه ده، تشبیه باندې ځان پوهه کوي. د خپل محبوب د مخ تشبیه ورکړې ده د خزانې سره، او د تور زلفو تشبیه ورکړې ده د څه سره؟ د اژدها سره، د مارانو سره. قدرمنو په یو خبره ځان پوهه کوي چې په شاعرۍ کې د ځینو سیزونو تشبیهات دا فکس دي، هغه په اردو شاعري ده او که د پښتو شاعري ده نو هغه تشبیهات چې کم دی هغه یو شانته استعمالیږي. د تور زلفو تشبیه په شاعرۍ کې ورکیږي د تور مارانو سره. صحیح ده جی. نو اوس شاعر وایي چې څنګه زما دا محبوبه چې کم ده د هغې په سپین مخ باندې دا تور ویښته راخواره دي او د هغه مخ یې پټ کړی، نو هیڅ خبره نه ده، ځکه چې په خزانه باندې همیشه اژدها پرته چې څوک لرا نشي. صحیح ده. نو دغه شانته زما د محبوبي مخ د سر په شان دی، د خزانه په شان دی، او د هغې د زلفو تشبیه د څه سره ورکړي؟ د اژدها سره ورکړي، چې اژدها همیشه د خزانه حفاظت کوي چې دې له څوک را نشي، څوک یې ونیسي. دغه شانته د دې محبوبي زلفې چې کوم دي د هغې د مخ حفاظت کوي. دغه شان قدرمنو یو بل شعر دی وایي چې ګوره عشق سرنګ آسان کړه و عاشق ته، ګوره عشق سرنګ آسان کړه و عاشق ته، دا مشکل مشقتونه د ایوب. صحیح ده. په دې شعر کې چې دا کوم ایوب استعمال شوی دا څوک دی؟ حضرت ایوب علیه السلام. دا هغه پیغمبر دی ایوب علیه السلام چې د صبر چې کم دی هغه مشهور دی. ہم نے کیا کیا نہ تیرے عشق میں محبوب کیا، صبر ایوب کیا گریہ یعقوب کیا. صحیح ده. صبر ایوب کیا، د ایوب علیه السلام صبر چې کم دی د دې نه اوس یو محاوره جوړه شوې ده. نو ایوب علیه السلام باندې الله رب العزت یو بیماری راوستې وه او د هغوی په بدن کې چینجي شوي، د هغې یو امتحان د الله د طرفه. په هغې باندې ایوب علیه السلام 40 کاله صبر وکړو او په هغه حالت کې هغه د خدای پاک نه د ناراضګۍ اظهار ونه کړو، په هر حالت کې شکر وویستو. نو بیا څه وایي چې ایوب علیه السلام دا دومره مشکلونه څنګه برداشت کړه؟ ایک یو سیزو چې هغه دا حوصله ورکړه او هغه عشق د چا سره؟ د الله رب العزت ذات سره. داغه د الله رب العزت د ذات سره چې کوم عشق هغه عشق هغه ته دا کارونه آسان کړه. دغه شان که تاسو وګورئ که د چا د خپل پیشې سره عشقي، که د چا د پړای لیکای سره عشقي، که د چا د سپورت سره عشقي، که د چا د خپل پیرنټ سره عشقي، که په ژوند کې څوک د کمې شعبې سره هم عشق او مینه ساتي او هغه په هغې کې صادقي، نو هغه ته هغه کارونه آسان شي.
د څه په بدولت؟ د عشق په بدولت. او تاسو ته چې ما د دې ویډیو په شروع کې کوم شعر ویل چې مشقت د نادانان واړه پوچ دی لکه ابر به باران تش غبار شه، او یا تنور دی یا دکان د آهنګرو چې په عشق کې تصور کړم خپل قلوب. قدرمنو دا یو ډیر خسته شعر دی او د دې مطلب دا دی چې مشقت د نادانانو واړه پوچ دی لکه ابر به باران تش غبار شه. ابر ستوي ابر وی وریسته، موسم ابر آلود ہے، مطلب په موسم کې پاسمان کې وریځې دي. ابر ویلې شي وریځو ته، او کله چې د وریځو نه باران اونشي نو هغه تش غبار شي. صحیح ده؟ دغه شان شاعر وایي چې نادانان چې کوم دي، سادهګان خلک، هغوی چې کوم مشقت کوي نو هغه ټول بیکاره دی. او څنګه بیکاره دی؟ هغه داسې بیکاره دی لکه څنګه چې وریځ خو باران ته ونشي. او یا تنور د یا دکان د آهنګرو چې په عشق کې تصور کړم خپل قلوب. ګوره تنور کې څه کېږي؟ اور بلیږي. په تنور کې اور بلیږي، اور پکې غرغنډې وي. صحیح ده؟ او دغه شان د آهنګرو دکان، آهنګر کم کستوي هغه کار چې هغه لوهار د اوسپنې کار کوي. صحیح ده؟ نو د لوهار چې کوم دکانې په هغې کې هر وخت اوسپنه نرمۍ په اور کې اور لګېدلې په هغې کې اوسپنه کېږي چې بیا ته څه جوړی، که ګاډر ته جوړی او که لور ته جوړی او که بلچه ته جوړی چې څه ته جوړی. صحیح ده؟ نو په هغې کې هر وخت اور لګېدلې. اوس شاعر وایي چې زه په عشق کې خپل زړه ته وګورم نو ما ته داسې محسوسه شي چې دا یا تنور دی او یا د آهنګرو دکان دی، یعنی هر وخت پکې اور بل دی. د چا د پاره؟ د خپل محبوب د پاره. او قدرمنو د رحمان بابا د عشقیه شعر اخیری شعر ز تاسو ته وایم چې ډیر زیات خوندور دی او د دینه د رحمان بابا د علمیت او د اغوی د ذوق پته لګي چې د کم اعلی پای ذوق د اغوی موندل. همیشه د بلتانه لغم لولم، همیشه د بلتانه لغم لولم، زه رحمان نعوذ بالله منها. بلتون ستوای؟ بلتون ویلې شي جدای ته. نو شاعر وایي چې زه همیشه د بلتانه لغم لولم، مال چې جدای کم غمونه راکړي دي نو د هغې د وجې زه سویم هر وخت نعوذ بالله منها چې یا الله ما د دې نه وساتې. هغه مونږ وایو چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم چې یا الله ته ما د شیطان مردود نه زه پناه غواړم. دغه شان شاعر څه وایي چې زه د دې بلتانه د غمونو نه پناه غواړم. نو ګوره دې کې چې کوم د عربی الفاظ د راوستي او په کوم ترتیب سره راوستي دي او څومره بهترین د هغې استعمال په دې ځای کې کړی دی او هغې د خبرې سره څنګه لینک کړي دي، نو د دې نه د رحمان بابا د علمیت، د هغوی د پوهې، د هغوی د ذوق او د هغوی په سبجیکټ باندې، په شاعرۍ باندې د کمانډ پته لګي. قدرمنو امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوي. که ستاسو خوښه شوي دا ویډیو تاسو سره لایک کړئ، په دې باندې کمنټ وکړئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ، د نورو ملګرو سره شیر کړئ. ډیره مننه. د الله په امان.